د پاکستان د بریدونو په دوام دغه هیواد غواړي خپلو ګټو لپاره له هر ډول افزارو څخه کار واخلي ترڅو ناټو او غرب ته ثابته کړي چې د افغانستان سره اختلاف لري او غواړي له نړیوالو څخه پروژې ترلاسه کړي. تحلیل دا دی چې پاکستان تل د خپلو ګټو لپاره کار کړی او هڅه کوي د افغانستان پر وړاندې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي. وړمه ورځ هم پاکستاني ځواکونو بیا ځلې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي وو چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل. پاکستان وايي کله تاریخ دا ثابته کړې ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې د خپلو ګټو لپاره د هر ډول افزارو وسیلې نه استفاده کړې او کار اخیستی ده. اوس هم چمتو چې نړیوال مثلا امریکا کې تغییرات راغلي ښاغلی ټرمپ اوس په 20 جنوري باندې کینی او وایي چې زه افغانستان ته توجه سوې ده راځم افغانستان ته د مشاور د امنیت ویلی چې موږ باید عراق سوریه افغانستان ته د خپلو دښمنانو دپاره لاړ سو دې لپاره چې دغه ماموریت ترلاسه کړي نړۍ ته ښیي غرب ته ښیي ناټو امریکا ته ښیي چې زه له طالبان سره اختلاف لرم مخالفین دي ما یعنې هره پروژه که غواړئ د پخوا په شان باندې ځکه پاکستان یو مجري هېواد و د ما له طریق عملي کوي نه د قطر او اماراتو عربي او یا د ترکیې لخوا نه ځکه دا لیزلې دا هڅه کېده پخوا هم کوله همیشه دوی کمیشن اخیستی ده خاصتا ISI او نظامیان د افغانستان لپاره. بلخوا د اسلامي امارت مرستیال ویان د پاکستان د دفاع وزیر د هغې ادعا په تړاو چې ځینې ترهګرې ډلې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي ردوي او زیاتوي د داعش د حضور په تړاو د پاکستان په بلوچستان کې شواهد لري. هغه زیاتوي د داعش د تمویل او تولید مرکزونه په بلوچستان کې او د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې دي او فعالیت لري او داسې ښکاري چې د دوی تر چتر لاندې د فعالیت کولو اجازه یې هم ترلاسه کړې وي او تخریبي اعمال ترسره کوي. د دې ترڅنګ پاکستان لپاره یو لوی خنډ د افغانستان او هند اړیکې دي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست عربي متحده امارات ته په خپل سفر کې د هند د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره کتلي وو او دواړو لورو په سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګار کړی دی. په دغه لیدن کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هندي لوري ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان لخوا هیڅ هیواد ته خطر نشته. شنونکي وایي د افغانستان او هند اړیکې د پاکستان لپاره د سترګو ازغی دی او پاکستان دا حالت نشي زغملی. او له هند سره د افغانستان د اړیکو لپاره باید منظم ټیمونه کار وکړي. اوس دوی تر ډېره حده نارې وایي خبرې کوي اما عمل کې یو شی نشته. که تاسې وګورئ چابهار د مږو د تجارت لپاره یو مهمه لاره ده اما خبرونه ښه راځي اما په عمل کې یو شی نشته. په سیمه کې موږ باید دغه خپل حیثیت حفظ کړو او د حیثیت له مخې موږ باید اقل کله پاکستان سره د که هند سره د که چین سره د خپلو ګټو مطابق او افغانستان یو خود مختاره هیواد ده موږ هر چا سره کولی شو تجارتي اړیکې ولرو او خپل اړیکې ورسره وساتو. نو دا د ټولو ملکونو په خیر ده او څه د پاکستان او هند یو څه مشکلات سره لري خو په دریم ملک چیرې لکه افغانستان دا راپورته کیږي باید موږ باعث د دې سو چې دغه اړیکې حتی د دې اړیکې ور جوړې کړو. اما منطقي ته چې ګورو حالاتو ته ګورو حالات ډېر منفي خواته روان یو د بل منفي یعنې هغه فکر او سوچ منفي ده. د دواړو خواو ترمنځ د لفظي ترنګلتیاو د پاکستاني ځواکونو له لوري د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ له هوایي بریدونو وروسته زور واخیست. دغه راز وړمه ورځ هم د کونړ ولایت پر یوې برخې توپخانهیي بریدونه وکړل چې د اسلامي امارت له لوري وغندل شول.